السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې هم زما چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړه او دې په خوا کې چې ګنټۍ علامه راځي په دې باندې کلیک وکړه او هغه نه بعد آل وهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دا نورې زما نورې ویډیوګانې هم له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د هغه ښیم، یعنې موږ چې کوم ګیم را ډاونلوډ کړو یا موږ کوم یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو هغه د هغه نه که فرشګۍ نه را ډاونلوډ کړو هغه زموږ په موبایل کې نه پاتې کېږي، یعنې زموږ هغه میموري ته نه راځي، یعنې زموږ موبایل هغه ته نه راځي. نو هغه موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل هغه ته یې راولېږو. هسې یو اپلیکیشن به زه تاسو ته در وښیم چې زموږ موبایل ته یې راولېږي. موږ یې فرشګۍ نه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، هغه زموږ په موبایل کې نه پاتې کېږي، یعنې فقط یې هغه دلته پاتې وي، نور هغه ذخیره کېږي نه زموږ سره، په موبایل کې نه ذخیره کېږي. نو زه به تاسو ته یو اپلیکیشن وښیم چې په هغه کې ذخیره کېدای شي زموږ په موبایل کې. نو دغه زما نورې ویډیوګانې هم در سره وګورئ، ټولې ویډیوګانې وګورئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع ما چې تاسو ته کوم اپلیکیشن معرفي کولو هغه همدغه اپلیکیشن ده، لکه څرنګه چې تاسو پاس یې نوم هم شته، دغه مثلا دغه عکس ده، دغه یې نوم ده، دلته یې نوم هم شته. دغه اپلیکیشن مې تاسو ته معرفي کولو، نو ډېر ښه اپلیکیشن ده، زه به اوس تاسو ته معرفي کړم. نو موږ له دې اپلیکیشن څخه مثلا موږ له پلی سټور څخه یو هغه را ډاونلوډ کړو، مثال په ډول موږ له پلی سټور څخه موږ دغه را ډاونلوډ کړو، ده واټساپ هم له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو. دا بیا موږ څنګه خپل موبایل ته ولېږو، نو دې ډېره اسانه طریقه ده. مثلا موږ نور اپلیکیشنونه دغلته نوي نور هم شته، دغه مثال په ډول یو بل اپلیکیشن به زه تاسو ته وښیم. مثلا موږ له پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، دا وینئ دغه یو ده پلی سټور څخه هم را ډاونلوډ کړو. دا زموږ موبایل هغه میموري یعنې حافظې ته نه راځي زموږ موبایل، دا همداسې په موبایل کې انسټال شي. نو دا موږ څنګه له خپل موبایل حافظې ته ولېږو، نو دا به داسې کلیک ونیسئ، دلته داسې به یې ټینګ کړئ، دلته توره نښه پرې راغله، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه توره نښه وینئ دا پرې راغله. نو چې دې څومره تاسو دلته تورې نښې پرې راغله همغه زموږ له دغه هغه په نوم فولډر در تاسو ته یو دانې جوړېږي. نو زه به تنها دا یو دانې انتخاب کړم، بیا تاسو که غواړئ هغه فولډر ته ولېږئ، هغه فولډر به هم بیا زه تاسو ته وښیم. نو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، دا ځای وینئ، دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکړو نو 2 دقیقې لاړو. اوس به زه تاسو ته هلته بیا وښیم، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه فولډر ده، د همغه اپلیکیشن فولډر ټول موږ چې همغه ځای څخه کوم یو اپلیکیشن کاپي کوو هغه ټول همدغه فولډر ته راځي. نو دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو موږ یو څو دقیقې مخکې مې دا نور هم پرې کاپي کړل، دلته یې راښیي ټول. نو موږ چې کوم اپلیکیشن کاپي کړو دغه اپلیکیشن ده، دا وینئ، که نه یو بل هم تاسو ته کاپي کړم. مثلا اوس زموږ ټول 6 دانې اپلیکیشنونه دي، نور نشته پکې، که نه اوس به یو بل هم زه تاسو ته کاپي کړم چې تاسو ښه پرې مطمئن شئ. یو 2 دقیقې به ویډیو سکیپ کړو چې تر څو همغه ځای پورې ورسېږو، یا به یې نه سکیپ کوو، تاسو په مخکې به لاړ شو چې تاسو په زړه کې څه ونه ګرځي. نو دغه د اپلیکیشن زه به تاسو ته بیا کلیک کړم، دلته به 2 دقیقې ویډیو دغه ده راغله. مثلا موږ به دغه اپلیکیشن ځان ته کړو، دا به همغه فولډر ته کاپي کړو. دا به داسې کلیک ونیسئ، داسې چې کلیک ونیوه توره نښه کې راغله، بیا به تاسو دغه وهئ لکه څرنګه مې چې مخکې تاسو ته وښودو. نو هغه راغله، اوس به وګورو چې زموږ حافظې ته راغله، یعنې زموږ میموري کارت ته راغله او که نه دلته به یې وګورو. نو دلته به زموږ میموري کارت کې وګورو یو ځل، دغه ده، نو هغه ده وګورئ، لکه څرنګه چې تاسو وینئ زموږ اول 6 ول اوس وړ شوي دي، دلته یې راښیي. نو دغه اپلیکیشن چې راغلو دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ هغه دغه اپلیکیشن ده، له همغه ځای څخه راغلو، دغلته موږ را کاپي کړو، دلته راغلو. نو همغه ځای څخه هر رقم اپلیکیشن راځي چې کوم تاسو وغواړئ له خپل موبایل نه هغه پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ، بیا غواړئ خپل موبایل ته ولېږئ، نو همغه اپلیکیشن انسټال کړئ او همغه
طریقې همدغسې راولېږئ. نو هغه طریقه ډېره اسانه ده، ټول ډېره اسانه طریقه ده، کوم مشکل نه لري. نو همدغومره هغه چې ما معلومات ډېر کړل. نو که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو چې خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسو زما په چینل کې نوي یاست، زما چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ویډیو به ډېره نه غټوو، نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. نو بیا ښې چارې، خدای پامان.